ترافیکي لارښود. ښه راځو د نن درس ته. د درس عنوان مو دی تخنیکي عوارض. قانون داسې وایي چې د هر سړي وسایط چې عوارض ولري باید هغه څخه په هیڅ صورت استفاده ونه کړي. هیڅ وخت هیڅ خراب موټر ته یا هغه چې تخنیکي عوارض ولري قانون د چلولو اجازه نه ورکوي. خو بیا ماشین دی انجن دی خرابیږي، مشکلات به راځي، پنچري به راځي. نو هر وخت چې ډریور خپل موټر چلی او تخنیکي عوارض رامنځته کیږي خپل موټر د جادې راسته ترین طرف ته ودروي ترڅو په جاده کې نور خلکو ته مزاحمت یا تکلیف جوړ نه کړي. یعنې باید د ډریور سره 2 لوحې او راکښته سي او پر سړک باندې باید دا ځای مشخص کړي چې زه چیرې ولاړ یم او نور ټرافیک باید په دې پوه کړي چې زه تخنیکي عوارض لرم. نو دا د احتیاط لوحې به یوه د موټر وشا بله مخ ته کښېږدي. که چیرې لوحې نه وي نو بیا دا ساحه په ډبرو یا په نور شیانو نښاني کولی سي. نو خبره دلته د هغه تخنیکي عوارض چې په خپله حلولی سي، مثلا سټوپنۍ در خلاصوئ، بیرته یې وراچئ، بیرته خپل وسایطو ته حرکت ورکړئ. او یا که چیرې ستا تخنیکي عوارض زیات یي غواړې مستریخانې یا ورکشاپ ته ولاړ سې، بیا نو قانون وایي ته به داسې وسایط راولې چې د ستا پر وسایطو باندې زور ډیر یي، یعنې دی ډیر زور ولري. نو بیا خاص کیبلان ستا چې په هغه باندې د خراب او د بل موټر تړې. داسې نه چې ته موټر د آس په ګاډۍ پورې وتړې په خپل پټو یا رشکۍ. دلته نو په جاده کې سره روان یې، رشکۍ وشکېږي، صبر وکړه، ودرېږه، رشکۍ خطا سوه، شاته راسه. دا ټوله غیر قانوني دي. د هغه دپاره خاص کیبلان یا خاص تناونه سته په اندازه او لنډ چې دواړه موټران سره تړل کیږي. په خراب موټر کې هم ډریور ناست دی، دا چې سم موټر دی په دې کې هم ناست دی. په داسې شکل به تر مستریخانې یا ورکشاپ پورې رسوي چې په جاده کې خلکو ته مشکلات جوړ نه کړي. دا پیغام تاسو ته د شاه موبلاینو شرکت لخوا وړاندې سو. شاه د اعتبار وړ نوم.